والزیادة فی کمیت الماء. بل په دې فصل دې باب کې عنوان دا ده د اوبو کمیت به څنګه زیاتوي عند وجوده. کله چې یو ځای کې اوبه موجودې وي ته غواړې چې هغه اوبه راډېرې کړې، څنګه به یې راډېروي؟ بالحیل والاعمال المجربه. دا د فصل عنوان د دومره درسمې درکزتي. بیا د کفر خبرې مه کوئ، د الحاد خبرې مه کوئ. مونږ علم ثابتوو، الله مونږ ته وایي ټولو شیانو کې ژوند شته. یو سړی به ما ته وایي اوبو کې هم ژوند شته، خود شته، ما ته یې ثابته کړه. نو چې ثابتوم بیا علم باندې ملنډې مه وهه، غوږ ورته ونیسه. څه وایي طالبانو؟ باب في كيفية حفر الآبار والزيادة في كمية الماء عند وجوده بالحيل والأعمال المجربة. دا کتاب کې طالبانو ډېرې خبرې کړي دي، ډېرې، ټولې نه درته وایم. دومره خوند کوي که نه چې ته اوبه یوه خبره دا ده طالبانو څنګ ته یې بله څا ووهه، بیا لرګیو باندې چې اور بل که ور واچوه، خو هغه اوږدېږي طالبانو. ای ما مقصود نه ده طالبانو، زه خپل خبر کوم. دی وایي طالبانو یو له ډېرو تجربیاتو نه دا ده چې پخواني علمي خلکو به دا کار کو. څا کې به یا به چینه کې سي اوبه کمې سوې کاریز کې بیا به یې څه کول؟ داسې چل به یې وکړو طالبانو. زه نه وایم طالبانو چې دا قیسې روا دي، دغه کړنې اسلام کې روا ده، زه نه وایم طالبانو، خو زه خپل علمي بحث ثابتوم. بیا به یې داسې چل وکړل چې اووه دانې جنکیانې، نوې بالغې سوي جنکیانې، دوی وواړو ته بیل بیل کالي ور واغونده او بارعات فی الموسیقي، چې دوی په علم د موسیقي باندې مکمل معلومات ولري او چې رباب یا نای شپیلی دا ښه غږولی سي. اووه دانې. دا داسې چل وکړه چې یوه چینه ده، هغې چینې کې اوبه کمې سوي دي، مخکې ډېرې وي، ته غواړې چې د دې اوبه راډېرې کړې، خو دا خپل وخت غواړي. پرون مې د روح المانی نه د نجومو بحث درته وکړو. ځان ته طالع لري چې هغه طالع راوخیزیږي. زه بیا وایم طالبانو زه د حکم په اړه بحث نه کوم، زه علمیت حیواناتو کې یا د دنیا په مخلوقاتو کې ژوند ثابتولو موضوع باندې بحث کوم. کله چې د جنکیانې دې ورته ودرولې او د ورځې خپل مطابق وخت ده، هغه علما په دې تحقیق کې خپل وخت وي، نو دا به طالبانو 1 متر 2 متره د دې چینې نه را دې خواته دي، کوم د چینې او د کاریز چې اوبه راوځي دې نه به 2 متره شاته دروي د نجونې. دوی به بس خپل موسیقي او غږ باندې خپل آواز او موسیقي شروع کوي. چې شروع یې کړه ډېر په کراره به د جنکیانې شاته ځي، خو چې شاته ځي 21 متره پورې به شاته ځي، هلته به حد ورته معلوم وي. او دا به د ورځې 3 ساعته کیږي دا کار طالبانو. داسې چې هغه خپله موسیقي غږولن د نجونو مستقل هغې وي، څه ورته وایي د نجونو دا کالي د هرې وي د بل د رنګ نه بدل وي. نو کله چې دا په موسیقي باندې حرکت شروع که حرکت راغی، نو بیا به کرا د نجونې همداسې شاته راځي تر 21 متره پورې. بیرته به طالبانو بیا مخته راسي، بیا به همداسې ځي، بیا به مخته راځي. همدومره لږ وخت کې وي تاسې وګورئ کله چې دا نجونې د 2 3 وار باندې ورته رانږدې سي، نو اوبه دومره را ډېرې سي چې کوم ځایونو کې دوی ولاړې وي چې اوبه نه وي، هلته به د دوی پښې له اوبو نه څوک سي، یعنې اوبو به یې غرقې کړي، دا اوبه به د چینې دومره ډېرې سي. تاسې ما ته ووایئ طالبانو، زه نه پوهېږم دا د اسلامي دغه کتاب الفلاحة النبتیه د ابن وحشیه کتاب، دا د پخواني اندلس د پرتګالو د اسپهانیې کله چې اسلامي خلافتونه هلته ژوندي ول، په هغه زمانه کې دا کتاب جوړ سوی. او دا کتاب هم طالبانو اصل کې د پخواني اروپا د علومو نه، د پخواني یونان نه ترجمه سوی کتاب د اصل کې، خو مسلمان عالم ده د هغوی علوم د یوناني او د رومي ژبې نه راخیستلي دي، ترجمه کړی د عربي ته. الفلاحه النبتیه هم هلته یو فصل د په دې باندې بحث کوي. ته ماته ووایه چې اوبه څه پوهېږي په دې چې نجونې دي، هغې چې راشاته کېږي اوبه پسې راوځي، زور پسې کوي، پسې راځي، خوند ورکي. دا جمال او د موسیقي او دا د دوی غږ او دا د دوی ښایست دا اوبو ته خوند ورکي، پسې راوځي اوبه ډېرې سي.
تاسو د کتاب وګورئ که نو ځان نه خبر نه د نن نه پوره 1000 کاله مخکې طالبانو دا کتاب جوړ سوی 4 هجري کې 304 کې ابن وحشیه مړ د طالبان نو تاسې ماته ووایي ان من شیء الا یسبح بحمده وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم خو خپله طالبانو دیم وایي وأيضا من علوم القدماء وذلك أن العين إذا أرادوا استبطاءً کله چې و چینه کې اوبه کمې سي وكان ماؤها قليلا قصدوا عذارته فإنهم يعمدون إلى 7 غلمان بارعين في الجمال ولکان را پیدا کی چې ښایست لري فائقین فی الحسن مجدین لضرب العود دا د شپېلۍ په وهلو کې ډېر مهارت لري دا لکان عارفین بالصناعة الموسیقیه ذوي اصوات مطربة خو چې دا لکان داسې غږ هم لري چې په سړي کې طرب راولي نشأت ثم يقومون صفا واحدا متعازين وبيد كل واحد منهم عود ونستقبلوا بوجوههم منبع العين ويحركون أوتار عيدانهم تحريكا واحد بإيقاع واحد مدة 3 ساعات بالطالع معروف فإن ذلك الماء يصيح حتى يبل أقدامهم فكلما تأخروا ترڅو چې را لرې کېږي تبعهم حتى يحصل به الغرض فینصرفو زتی تر لاړ سي اوبه راډېرې سي دا د پخواني علم دا چې تا علم نه هغه کوې دا چې ما او تا نه علم کډه کړې دا چې ما او تا نن طالبانو د موږ په اسلامي امت کې یو عالم په نابلس کې تیر سوی نابلس د اوسني فلسطین کې یو ښار ده د ډېر مشهور ښار د طالبانو نابلس ناب غاښ ته وي لس مار ته وي دلته یو غټ مار چا مړ کړی و بې دا غاښ راخیستی ویلته یې ځوړن کړی و دومره غټ غاښ یو خلکو به ویلي د سیل ته به راتلل د دې غاښ سیل ته به راتلل نابلس راځئ د مار د غاښ سیل ته ورځو دا دتې بیا نابلس او فلسطین کې د طالبانو دا د کویتور هم انشاءالله په نابلس کې د اصل کې نو یو عالم تیر سوی دا هغه سړی د طالبانو چې په دور المختار هم شرحه کړې ده خو ما سره د دور المختار شرحه نسته ده او د یو کتاب جوړ کړی الملاحه فی علم الفلاحه ما سره 2 نسخې د دې کتاب شته تاسې چې د نباتاتو په اړه باندې یا د اوبو په اړه باندې کمې نادرې هلته ذکر کړي ورته حیرانه بسئ دا د موږ یو عالم تیر سوی فقی عالم ده صوفي عالم هم تیر سوی نه پوهېږو چې موږ نه وایو په دې متأخره زمانه کې د دې علومو تشاور